سلام دوستانو، نن به د هپ تعویض جراحي وروسته د ژوند په اړه خبرې وو. نو که تاسو د هپ تعویض جراحي پلان لرئ، تر هر څه مخکې باید دا مهم ټکي وپېژنئ چې زه په دې ویډیو کې یادوم. تر هر څه مخکې د هپ تعویض جراحي وروسته باید یا خو پر شا ویده شئ او د زنګونونو لاندې بالښت کېږدئ څو زنګونونه لږ تاو شي او پښې مو یو څه جلا پاتې شي، یا مو پښې جلا اپډیک وساتئ. دوهم، کله چې تاسو ته اجازه درکړل شي چې پر اړخ ویده شئ، باید د نه جراحي شوي پښې پر اړخ ویده شئ، یعنې په خپلې سالمې پښې او د زنګونونو ترمنځ بالښت کېږدئ څو پښې مو سره تېرې نه شي. همداراز کله چې تګ پیل کړئ، نو په پیل کې د 1 یا 2 ورځو لپاره باید واکر وکاروئ. کله هغې وروسته تاسو ته اجازه درکړل شي چې پر پښه وزن واچوئ، نو باید له واکر نه اسا ته واوړئ. اسا یا لکړه هغه وخت کارول کېدای شي چې تاسو روان یاست او دا باید د مقابل لوري په لاس ونیول شي، نه د جراحي شوي پښې په اړخ کې. عموماً د 2 یا 3 ورځو په موده کې باید وکولای شئ چې د اسا په مرسته په اسانه تګ وکړئ که تاسو ته اجازه درکړل شي چې پر جراحي شوي پښه وزن واچوئ. او عموماً د 1 یا 2 او نیو په موده کې کولای شئ اسا پرېږدئ او خپلواکه تګ پیل کړئ. همداراز کله چې د ځینو ختلو خبره کوو، تل دا ښه ده چې د خپلې سالمې پښې سره پورته شئ. یعنې هر کله چې ځینې خېژې باید ستاسې غیر جراحي شوي پښه لومړی پورته شي، بیا ستاسې جراحي شوي پښه، او کله چې ښکته راځئ باید لومړی د جراحي شوي پښې سره ښکته شئ. بیا یو ځل دا په ذهن کې راوګرځوئ، پورته د سالمې پښې سره، یعنې غیر جراحي شوي پښې سره. او د جراحي شوي پښې یا اړخ لپاره باید د ځینو ختلو پر مهال اسا یا لکړه وکاروئ. کله چې ښکته راځئ باید اسا د جراحي شوي پښې سره وکاروئ او بیا یې د سالمې پښې خواته ښکته کړئ. همداراز کله چې تاسو ته د ناستې اجازه درکړل شي، په پیل کې باید داسې څوکۍ وکاروئ چې کلک لاس نیول او لاس پټي ولري، او ستاسې ورن باید د زنګونو څخه لږ لوړ وي. ته باید شاته کښېنې تر څو ستا شا د څوکۍ ملاتړ ته لمس کوي، او تاسو باید خپل لاسونه د بازو په سر کېږدئ او خپل عملیات شوي پښه یو څه وړاندې وساتئ تر څو ځان ښکته کړئ، تر څو تاسو په ارامۍ سره ناست یاست. کله چې تاسو په موټر کې ناست یاست، نو تاسو باید د مسافرو په مخکینۍ څوکۍ کې کښېنئ او خپل شاته لږ څه تکیه وکړئ او خپلې پښې باید یو څه فاصله وساتئ. په نورمال ډول موږ وایو چې د شا زاویه باید شاوخوا یو 0 څخه تر 2 درجو پورې وي. کله چې د تشناب څوکۍ کارولو خبره راځي، نو باید د هندي تشناب څوکۍ څخه ډډه وشي، یا که ستاسو په کور کې یوازې هندي څوکۍ وي، نو باید یو پورته شوی وړوکې څوکۍ وکاروئ تر څو تاسو ته اړتیا نه وي چې ټیټ کښېنئ. خو غوره دا ده چې تل لویدیځې کمود څوکۍ وکاروئ تر څو د امپلانت عمر اوږد پاتې شي. همدارنګه د خپلو تمرینونو لپاره تاسو باید په کلکه د هغه څه سره سم عمل وکړئ چې ستاسو فزیوتراپیست وړاندیز کوي، مګر د پیل کولو لپاره تاسو باید د پښې د پمپ کولو نرم تمرینونه او د 4 میبر فیسیپونه او د ګلوټیل تمرینونه وکړئ. شاوخوا 1 څخه تر 2 او نیو پورې د پښې سلایډونه ترسره کېدای شي. سلیټ مستقیم پښه پورته کول، که ستاسو جراح اجازه درکړي، دا باید ترسره شي، او شاوخوا له 2 څخه تر 6 او نیو پورې تاسو کولی شئ ورو ورو د لوړ څوکۍ او ټیټي مقاومت سره بایسکل چلولو ته لاړ شئ. د 6 او نیو وروسته ډېرې ناروغانو ته اجازه ورکول کېږي چې آزادانه قدم وهي، بایسکل وچلوي او لامبو وکړي. خو د لوړ فشار لرونکي فعالیتونه یا د سختو سپورتي لوبو څخه باید حتما ډډه وشي. موټر چلول عموماً موږ ناروغانو ته اجازه ورکوو چې د 4 څخه تر 6 او نیو پورې موټر وچلوي، کله چې د دوی درد ختم شي او نور د درد ضدوا ته اړتیا نه وي. د میز کار ډېرې ناروغان د 2 څخه تر 4 او نیو پورې کار پیلوي، یا که ستاسو کار ولاړ وي یا سپک کار وي، نو بیا د 4 څخه تر 6 او نیو پورې. دروند لاسي کار عموماً موږ یې نه سپارښتنه کوو، خو که اړتیا وي ناروغ کولی شي د 8 څخه تر 2 او نیو پورې پیل کړي. د الوتنې سفر معمولا د 4 او نیو وروسته موږ معمولا اجازه ورکوو، مګر دا مهمه ده چې د الوتنې سفر په جریان کې د کمپریشن سټاکینټ واغوندئ تر څو تاسو د ژورو رګونو ترومبوس رامنځته نه کړئ. نو که تاسو غواړئ چې ستاسو هډوکي اوږد پاتې شي، معمولا د نن ورځې ټکنالوژۍ سره موږ هډوکي لرو چې شاوخوا 15 څخه تر 20 کلونو پورې دوام کولی شي. تاسو باید خامخا هڅه وکړئ چې خپل وزن کنټرول کړئ.
یوازې د ټیټ اغیزو تمرینونو سره فعال اوسئ، د لوړ اغیزو تمرینونو سره. تاسو باید د خپلو جراحانو سره منظم تعقیبونه وکړئ. لکه څنګه چې ما ویل په پیل کې باید د واکر سره تګ وکړئ، بیا یې ساته لاړ شئ او وروسته بیا خپل واکه تګ وکړئ. تاسو باید تل له ژورو کږېدو یا د پښو تېرولو څخه ډډه وکړئ. د پښو تېرول په دې کې هم شامل دي چې په چوکۍ یا ځمکه د پښو په تېرولو کښېناستل یا د هنډي طرز تشناب یا چوکۍ کارول یا چوکۍ ته کښېناستل. یوه ښه لاره دا ده چې خپل تشناب چوکۍ لوړه کړئ ترڅو تاسو ته اړتیا نه وي چې ټیټ کښېنئ. لکه څنګه چې ما په ځینو کې ویل، تاسو باید د خپلې ښي پښې سره پورته لاړ شئ او د خپلې خرابې پښې سره ښکته شئ. ستاسو لپاره تر ټولو خوندي تمرینونه ګرځېدل، بایسکل چلول، لامبو وهل بې اغیزې لوبې دي. او موټر چلول تاسو کولی شئ د 4 څخه تر 6.5 پورې پیل کړئ. ستاسو د ژوند لپاره ټولې نیکې هیلې. له تاسو مننه.